الشيخ ابن باز رحمه الله کومه مجموع چې ده د فتاوا چې د هغه فتوې پکې راجمع شوي بلکې هغه ناشنا خبره کړې ده. د دې آیت وضاحت کې خبره کوي، وی ګوره د هغوی هم د عقیده وه د عیسی علیه السلام د ملګرو او د ټولو پیغمبرانو چې الله سبحانه وتعالی کوم ځای کې دی، الله په عرش د پاسه بره دی. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ یعنی خپل رب ته ووایه چې راکوز کړي دسترخوان په موږ باندې له کوم ځای نه؟ اسمان راکوز کړي. ولې ځکه چې الله کوم ځای کې دی؟ الله بره په عرش باندې دی. لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل. راکوزول د یو شي دا د بره نه لاندې ته کېږي. والله أعلم.